سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. وی پخوا به د تغبې دا کباب چې دی نه دا ډېر زیات مشهور و که نه، ځکه چې زموږ نیکه به تغبې د راغی نه ځان سره به خامخا چې دی هغه د تغبې نه موږ له کباب چې دی هغه راوړی. خو نن سبا که موږ وګورو نو د تغبې کباب په هغه شان صفت خلک نه کوي څنګه به چې مخکې کوم. نن سبا په تغبې کې 2-3 ځایه پلیټر چې دي نه هغه سټارټ شوي دي. د ملګرو وی راځي وي نن د ابراهیم ګلیکسي چې کوم هوټل دی د هغې پلیټر بنن ټرای کوو، خو چونکې وختي وو نو ما وایي زه راځه د دې پول لاندې به چکر ولګو. د 14 اګست هم رانږدې د مې تغبې خلک په وینو، د تغبې ماحول به وینو چې 14 اګست کې څنګه تیاریان شروع شوي دي او کله لا نه دي شروع شوي. خو چې کله مازدیګرۍ ټایم وي نو فلای اوور د لاندې که تاسو وګورئ نو په دې الټه سایډ باندې موټر سایکل والا ډېر زیات چې دي نه هغه راځي. 14 اګست حوالې سره په تغبې کې مختلف ځایونو کې سټالز چې دي هغه لګېدلي او دې نه چې کوم میونسپل کمیټي ده نه هغې خپل چې کوم ګیټ و کوم عمارتونو نو په هغې باندې لایټس چې دي هغه لګولي وو که نه. خو زه په دې خبره پوه نه شوم چې د 14 اګست کې د پاکستان جنډې سره د پی ټي آی جنډه چې دی نه هغه ډېره زیاته خرڅېږي. دا خبره تاسو په کمنټ کې ووایئ چې دا ولې که نه، ځکه تاسو ګورئ په هر سټال کې کو هر موټر سایکل والي کو هر ګاډي والي نه هغه د پاکستان د جنډې سره د پی ټي آی جنډه چې دی خامخا لګولي. ټیم مظاهره کو بس رالو ابراهیم ګلیکسي والا ته ابراهیم صاحب سره په خیرالیو کو ستړي مشي مو سره وکړل او هغه ته مو وی چې موږ به هاف پلیټر چې دی نه هغه نن ستاسو خورو. بس پلیټر یې راله ریډي کوو نو چې کله پلیټر ریډي کوو نو د ټولو نه اول خو به زه تاسو ته دا ووایم چې کوم هاف پلیټر دی نه هغه دی په دې میډیم د سټیلو د تالې چې دی نو په دغه کې دی جوړي او پلیټر کې د ټولو نه اول دی موږ له چاول چې دی نه هغه په دغه تالې کې هغه واچولي. د چاولو سره سره د غوښه چې کومه د چاولو کومه غوښه یې نه هغه ښه مزېداره پسته غوښه چې ده نه هغه دی موږ له په دغه چاولو د پاسه چې دی هغه واچوله او په د دغې د پاسه په اخره کې بیا چې دی نو چې کومې ګازرې دي فرای کړي که نه هغه یې پرې هم ور واچولې، ځکه چې کابلي پلاو چې دی نه هغه بغیر د ګازرو نه غوره خوند نه کوي که نه. نو ښه بله به زه تاسو ته ووایم د دې چې کوم هاف پلیټر دی نو په هغې کې دي به تاسو له څه درکوي دغه چاولې شو، چاولو سره چې کوم دی نه هغه غوښه شوه. د دې نه علاوه چې کوم 2 بټیر چې دي نه هغه به د هاف پلیټر حصه یي که نه، مطلب دا دی چې په هاف پلیټر کې به تاسو ته 2 بټیر چې 2 مړزان هغه به تاسو ته میلاویږي. د دې نه علاوه چې کوم چکن بوټي ده نو 2 سیخان د هغې به تاسو ته میلاویږي. په یو سیخ کې غالبا چې 15 پیسونه که نه یا 4 پیسونه وي. ملای بوټي ده نو د هغې به هم تاسو ته 2 سیخان چې دی د هغې به تاسو ته په هاف پلیټر کې د ابراهیم ګلیکسي په هوټل کې چې دی هغه میلاویږي. په پلیټر کې به فنګر فش چې دی هغه به دي خامخا ایډ کړي نو 4-5 پیسه چې دی دا به تاسو له د فنګر فش هم دی په پلیټر کې چې دی هغه ورچې دی. ویډیو کې تاسو کتلی شئ موږ ته 5 پیسه چې دی نه هغه هاف پلیټر کې واچولو. سیخ کباب خبره که موږ وکړو نو سیخ کباب هم دی 4 پیسه سیخ کباب چې دی هغه به په هاف پلیټر کې دی تاسو له هغه جوړي. د دې نه علاوه چې کوم فرای فش دی هغه به هم یو 2 پیسه دی تاسو له په هاف پلیټر کې چې دی نه هغه ورچوي. هاف پلیټر زموږ تیار شو، په آخره کې چې کومې فرای ګازر وي هغې پرې له نورې هم ور واچولې ځکه چې دې سره خوږوالی هم په پلیټر کې پیدا کېږي که نه. او چې کله پلیټر تیار شو که نه نو بس مونږ لړو خپل ټیبل ته او کېناستو هلته. دلته راته ویټر و چې څه به خورئ؟ په یو ساه راته ووایه، په یو ساه راته ووایه سم پخ کړي ووایه چاول روش نهاري ماسکو غوښه قیمت تاجیات دي کباب کړی انډي سبزي مې پټر مونږ اډر چې دی هغه د مخکې نه ورکړی وو خو ده ته پته نه وه که نه. ده وی څه به خورې نو ما ورته چې سم پخ کړي هغه راټول په یو ساه باندې ووایي که نه. نو بس هغه د په یو ساه باندې وي او پلیټر چې دی هغه مونږ ته صرف شو. ده وی پلیټر به خورئ او کوړی به د زموږ نه خپل بدل چې دی هغه واغشته. خو بهرحال ما ورته وي چې پلیټر به خورو وړو به نه له ځان سره. د پلیټر سره دی مونږ ته ایکسټرا پلیټس چې دی هغه سرو وړل، د دې سره چمچې وغیره چې دي هغې هم راته سرو کړې او سلاد او دې
سره سلور رایتی چې دی نه هغه هم د دې پلیټر حصہ یې ټیک شو. رحمت ته مې مې کولډ ډرینکس راته صف کا کولډ ډرینکس راته واچو ګلاس اسکین خو دوی چې نه زره د کولډ ډرینکس نه چوم کنه هغه بوتل او هغه کم ګلاس چو نه هغه اقبال لور کو پلیټر مونږ خړو پلیټر چې دی نه هغه ډیر زیات مزیدار زه وایم چې په 10 کې بوله 9 نمبر چې دی هغه صبر کوم دوا موکړه او اخر کې مو د پلیټر پیمنٹ چې دی هغه مونږ د ابراهیم ګلیکسي پلیټر چې دی هغه ټرای کړی تاسو باندې څنګه لګیدل تاسو مونږ ته په کمنټ کوی او دغه شانتي ویډیوز لپاره زموږ د چینل او زموږ د پیج چې دی هغه سره خامخا فالو کړئ او سبسکرایب کړئ.